أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم asexual reproduction چې دی in plants زمونږه ویډیو چې دا غالبا دې ټاپک ته رسېدلی وه نن به وایو د دې لاولنی قسم layering نو layering چې دی وایي often some branches of shrubs become buried in the soil it is called layer اکثر که تاسو خیال کړئ نو کم شربس چې دي کم هغه بوټي کم چې سمال نه والا میډیم سایزه پورې دي او په هغې کې د څه حده پورې مطلب هغه تنې او خاښونه چې شته خو ډېر زیات هغوی اوږدېږي یا دنګېږي نه صحیح ده نو دغه قسم بوټي چې دي دې ته وایي شربس صحیح ده چې هغه بالکل موږ ورته واښه هم نشو ویلی او بالکل ونه هم نه خو د دې په منځ کې چې کوم دا میډیم سایز بوټي دي نو د دوی د ښاخونه که تاسو وګورئ دا اکثر په خاوره کې ښخ شي دغه ښخ شوی ځای چې دی لکه دې نقشې کې تاسو وګورئ نو دا یو څانګ راغلی په دې ځای کې دا ښخ شوی دی نو دې ته لیر وایي صحیح ده او دې ټوټل پروسس ته لیرینګ وایي نو a layer produces new roots په دې لیر پورې دلته کې نورې زیلې وشي صحیح ده when we cut and separate it from the plant it develops into a new plant او کله چې فرض که بیا موږ دا په دې ځای باندې کټ کړو صحیح ده مثال په طور دا موږ په دې ځای باندې بیا څه کړو کټ کړو چې کله دا موږ په دې ځای کټ کړو نو دا د دې نه ځان له یو جدا بوټی شو دا پیرنټ پلانټ دی او دا یې ځان جدا هغه کم خاښ کم لیر شي هغه ځان له جدا یو بل بوټی جوړ شو د هغې نه صحیح ده چونکې زیل خو هغې پورې شته نو this process is called layering دې عمل ته layering وایي صحیح ده when we cut and separate it from the plant کله چې موږ دا دغه پیرنټ پلانټ نه کم نه چې دا لیر را جوړ شوی دی یا جدا شوی دی دا موږ د دې نه کټ کړو نو دا ځان نه جدا یو نوي بوټي ته دا غټ شي this process is called layering layering is also done artificially او دا layering چې دا مصنوعي طور مطلب هم کیږي صحیح ده دا خو قدرتي شوی دی خو مصنوعي د انسانانو په ذریعه باندې هم دا layering دا عمل چې دی دا کیږي breeding of lemon jasmine lychee is done by layering او پاغې کې لیمو صحیح ده جیسمین چې دی کم ته چې په اردو کې چمبیلی یا یاسمین هم وایي نو دا او لایچی وغیره چې دي دا په دې عمل باندې چې دی نو د دوی بریډینګ کیږي صحیح ده لیمن خو تاسو پیژنئ لایچی وغیره جیسمین چې دی دا هم پیژنئ دی نه به هم ښه واقف یئ جیسمین چونکې د پاکستان نیشنل پلانټ هم دی صحیح ده او په اردو کې ورته چمبیلی وایي نو د دې بریډینګ چې دی آرټیفیشلي په لیرینګ باندې کیږي صحیح ده ها بیا په پورې پیج 38 باندې که تاسو وګورئ نو په پیج 38 باندې دلته کې دویم نمبر asexual reproduction چې دی د هغې دویم یو پروسس دی چې هغې ته وایي بلب صحیح ده دا دویم قسم دی بلب نو observe an onion and garlic تاسو د اوږې او د پیاز کمه غوټه چې ده د هغې تاسو مشاهده وکړئ هغه تاسو وګورئ where is their stem د دوی تنه په کوم ځای کې ده صحیح ده وایي د دې stem چې دی یا تنه چې ده په کوم ځای کې ده their short stem is located at the base نو د دوی هغه ورکوټې تنه چې ده هغه د دوی په بیس ویښ چې دی د دوی ده په دې ویښ کې د دوی هغه ورکوټې تنه ده که تاسو د پیاز د بلب ته په غور سره وګورئ دلته کې نو دا خو بره چې دی ټول هغه سکیلي پلیشي لیوز دي صحیح ده پاڼې دي کم چې موږ استعمالو خو په دې بیس کې د دې داسې یو وړي غونده کې شی لرګی غونده کې یو سخت ځای صحیح ده چې په کم پور دا زیلي صحیح ده هغه اکثر موږ د دې پټ مټ سره غوزار کړو نو دغه ځای ته په اصل کې سټم وایي دا هغه سټم دی صحیح ده دا چې دی دا هغه سټم دی ها the other part of a bulb consists of thick fleshy leaves او بل حصہ د دې بلب چې ده نو هغه مشتمله ده په پینډه او غوښنو پاڼو باندې at the start of suitable season د یو موزون سیزن په شروع کېدو سره د یو موزون موسم په شروع کېدو سره roots develop from the stem زیلې چې دي هغه د دغې ورکوټې تنې نه دا ډیولپ شي دا راوځي when we cut the base with roots and bury it in the soil کله چې مونږه دا بیس د دې نه پرس که کټ کو او دا زیلې پوري او دا ځان له په خاوره کې ښخ کو نو it develops into a new plant نو دا ډیولپ کیږي دا غټیږي یو نوی بوټي ده صحیح ده
نو دا بلب او لیرنګ چې دا د asexual reproduction یو دوه ټو ټایپس صحیح ده. asexual reproduction تاسو پیژنئ چې په کوم کې میل فیمیل ګیمیټس فیوژن دغه قصه چې دا پکې نه وي صحیح ده چې په هغې کې میل فیمیل نه شامل خو د غیر جنسي طریقه باندې یو څیز چې دی دا پیدا کېږي دې ته asexual reproduction وایي. نو بوټي چې دی هغه سیکشوالي پروډیوس کېږي asexually پروډیوس کېږي. نو دا په asexual reproduction کې زمونږ هغه دویم ټایپ و. بیا ورپسې به انشاءالله ټیوبر چې دی دا وایو بیا sexual reproduction in plants دی. صحیح ده. نو دا ویډیو به مزید اوږده ونه دیزې پورې به پوره وي. د را روانې ویډیو پورې تاسو پانه په الله د الله په امان.